طالبان د ولسمشر غني چټکه استعفا غواړي خو دوی څه ته ورخطا دي. السلام علیکم درنو لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. څو ورځې وړاندې په مسکو کې د طالبانو د هیئت یو غړي عباس ستانکزي رسنیو ته په خبرو کې وویل چې که ولسمشر غني استعفا ورکړي نو دوی تیار دي د نوي حکومت په جوړښت خبرې وکړي او بالاخره په دې ډول روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. افغان حکومت په فوري ډول د طالبانو د دغه غړي دا غوښتنه رد کړه او په ځواب کې وویل چې افغانان د قدرت د خلا او موقتي حکومتونو څخه سختې ناوړې تجربې لري او په هیڅ صورت به بیا د موقت حکومت غوښتونکي نشي. طالبان ولې ورخطا دي؟ طالبان په داسې حال کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني څخه د استعفا غوښتنه کوي چې تر اوسه دوی د حکومت له ټیم سره بدون اجنډا په بل هیڅ شي هم توافق نه دی کړی. که څه هم طالبانو د افغان حکومت له استازو سره څو میاشتې خبرې وکړي خو تر پایه صرف د بحث په اصولو باندې توافق وشو او هغه مواد چې په مذاکراتو کې بحث ورباندې کیږي هیڅ تیار نه شول. په بنسټیزو مسالو باندې هیڅ بحث ونه شو او طالبانو د مذاکرې میز پرېښوده بدون لدی چې دوی د افغان حکومت د استازو سره مذاکرات پیل کړي او په اصلي مسلو باندې خبرې وکړي. په فوري ډول روسي او ایران ته یې سفرونه کول او هلته د اشرف غني استعفا غوښتل هغه څه دي چې د موقت حکومت لپاره یا د دوی په اصطلاح د نوي اسلامي حکومت د جوړېدو لپاره د دوی بیړه او ورخطایي په نښه کوي. د دې ورخطایي تر شا د طالبانو ویره پرته ده. طالبان د امریکا د نوي حکومت څخه په ویره کې دي چې داسې نه چې د امریکا د پخواني حکومت سره د دوی د توافقنامې چې دوی یې لویه لاسته راوړنه بولي په اوبو لاهو شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.